روسیې ته له کندهار څخه د 50 میټریک ټنه مڼو صادرات. د صادر کوونکي شرکت مسؤلین وایي د تازه میوې دغه جوپه د لومړي ځل لپاره له کندهار څخه روسیې ته لیږدول شوې او په پام کې ده د روان لمریز کال تر پایه 1000 ټنه مڼې دغه هیواد ته صادر شي. سیبان خو موږ د میدان وردګ څخه د غزنی ولایت څخه پکتیکا څخه د موږ ټول کړي دي د کندهار ته دغه کړي دي کندهار ته نو د لیمو بسته‌بندي کړي دي پروسس په ښه معیاري توګه باندې شوی دی او ان شاء الله دا زموږ اول موټر دی چې 22 ټنه سیب شکې کې دي چې ان شاء الله د روسیې هیواد ته استو د خیره او پاینده کې د خیره پلان لرو د خیره چې ملیزیا هم د خیره دغه کو او هندستان ته خو هغه د زموږ صادرات روان دي تقریبا تر دا اوسه پورې ان شاء الله موږ 1500 ټنه صادرات موږ هندستان ته تسیب کړي. بل پلو د کرنې وزارت مسؤلین وایي د افغانستان تازه او وچه میوه د طبي کیفیت لرلو له کبله ښه بازار لري. د دې وزارت ویان هر هغه هیواد چې لیوالتیا ولري ورته د تازه میوې صادراتو لپاره له چمتووالي هم خبر ورکوي. الحمدلله امروز ابتدای خوشبختانه ابتدای سیب است که در خارج از کشور صادر می شود. محصولات افغانستان خودتان می فهمید که بسیار خوشمزه خوش‌طعم است نسبت به دیگر کشورها چون که موادی است که دوا نخوردگی است به حالت طبیعی این سیب کلان شده. این سیبای ما را در هر جای نگهداری شود به مدت طولانی تر نگهداری می شود انشالله. یو شمیر سوداګر روسیې ته د تازه میوې له صادراتو هرکلی کوي او نورو هیوادونو ته د تازه میوو له ډېرو صادراتو د زمینې پر برابرېدو ټینګار کوي. دوی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو بندېدو له کبله سوداګرو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. دا خو ډېر ښه کار دی او ډېر غټ فرصت زموږ د افغانستان د تجارانو لپاره پیدا سو نو ان شاء الله نور هم موږ کندهار په دې لټه کې چې نور لارې پیدا کو نور مارکیټونه پیدا کو په مجموع کې خو په وخت موږ د پکتیکا ولایت د ګردیز ولایت او په څنګ کې غزنی او میدان وردګ او پروان ولایت سیب چې موږ وړي دي. د سیمه ییزو مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم هند ته د مڼو د صادراتو بهیر پیل شوی و او تر اوسه 1500 ټنه مڼې دغه هیواد ته صادر شوي دي او په پام کې ده څو مالیزیا ته هم د تازه میوې د صادراتو زمینه برابره شي.